زیروداد د کونړ ولایت د سرکاڼو ولسوالۍ اوسېدونکی یم. زه نوم بازار ته تللی وم، بیا راپسې کور نظم وویل شو چې لاړم کور مخ ته ماشومان لوبې کولې، هوا مغۍ راغلې وه او کور مخ ته لګېدلې وه. ویل کې دا لور زخمي شوی وه، یو بل خورې هغه زخمي شوی چې بیا وروسته شهید شو او یو بل عوام باندې دا توپونه لګي، کورونه ټول وران شو، دا خلک اکثره مهاجر شول. الله تعالی دې تباه او برباد کړي. نو عوام سخت زیاتې روان دي چې اکثره خلک مهاجر او بې ځای شوي دي. د پاکستان د خوا نه بس دغه توپونه رال او د عوام ولګېدل او څه زخمیان شو، څه شهیدان شو او بس دغه مې هسپتال ته انتقال کړله او په دغه وجه باندې څه کورونه هم ولګېدل او ټول ماشومان او دغه په سړکونو باندې وو او ولګېدل. په خدای هلاک او تباه کړي. نو نظامي ځایونه خو نه دي دا، هسې عوام یې وشتل ټول او بس موږ را انتقال ته ځل، څه شهیدان شو ماشومان او څه زخمیان دي. نن مازدیګر 5 بجې د سرکاڼو ولسوالۍ د سرکې په ساحه کې یو ځل بیا ګڼ مېشته ولسي سیمې په نښه کړي دي چې تر دې دمه د اسعدآباد ولایتي روغتون ته 8 نفره راغلي دي چې د هغې جملې نه موږ 2 نفره شهیدان لرو، 2 نفره د اولیه کومک نه وروسته ننګرهار حوزوي روغتون ته ریفر شوي دي او 4 نفره دلته د تداوۍ لاندې دي چې اکثره په دې کې ماشومان دي.